د دې نه ځان نه وسای او د دې چې کوم خبرې وي ولو کړه دې د خلونو باج راوتلې دي نو د دوی با عذرونه ګوري د هغه لپاره عذرونه نو دې وجنه د صحابه کرامو ډیرو چت شان دي قران د دې مدح په ډیرو آیتونو کې کړی صفاتونه لیکلي نو دا د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم وجدا چې الله د ملګرو مدح کړی نو ځکه دا نبی رښتینی دی د ملګرو مدح لیکلي قران کې بشمار آیتونه دي چې تقریبا هغه چې تر ټول راجمه کې هغه آیتونه چې د ملګرو صفاتونه لیکلي دي نو هغه با د سلويخ تو آیاتونو پوری سلويخ آیات د قران د صحابه کرامو په صفاتونو کې راغلي الله اکبر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض عونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا دای صفات دي د دې وجنه بشمار آیاتونه په دې مورید باندې شته دا ټول چې راجمه کې بسونه باندې آیاتونه در صحابه کرام په شامل دلیل دا دلیل په دې باندې ملګری خو طالب العلم چې تقواداري د مدرسې والا په تقوادار ښکاری مدرسې والا تقواداري طالب علمات تقوادار ښکاری اولادونه نیکانی نو پلرونه نیکان ښکاری دروځي نیکانی اولادونه نیکانی دا وګورو او هغه څوک چې د صحابه کرامو بیزتی کړی دا الله زورولې دی په قران کریم کې په بشمار زینو دریم اصل داغه اتو اصول د قران کریم نه هغه د اثبات د صداقت د قران کریم زکه زبکله په آیات کې د سوي مې چې عنوان دی صداقت د قران اثبات د صداقت د قران ولی ځکه دغه کتاب دی مخ ته پروت دی په سری بدی کو الله را لګلې دی نو زکه دا موږ ته دا قران کریم ډیر محبوب او دا ډیر زیات ګران او ان شاء الله دې به موږ تابعداري وکړو د قران او دا زموږ د پوی کتاب دی الله زموږ د هدایت لپاره لګلې نو دریم اصل د اصول هغه ثمانیونه چې قرآنی بیانې ټول قرآن په روان دي اثبات د صداقت د قرآن او د صدق د قرآن کریم اثبات د صداقت د قرآن نو دا د یو اصل له چې قرآن ګوره موږ نور څه نه ګورو قرآن د قرآن صدق په دې ناشاد طریقه باندې ثابت کړي چې به هیڅ قسم ته یو عاقل شک د قرآن کریم په صداقت کې ونه کوي خامخامه ته وګي ایمان به راوړي نو قران کریم د صداقت قران د پاره تقریبا 14 وجوه بیان کړی دي چې قران ورې رښتینی 14 وجوه باندې خلک درې کړ دلایل وي څلور و 15 نو د صداقت د قران د پاره قران 14 وجوه بیان کړی دي یو اعجاز القران چې دا قران رښتینی ځکه دا معجز دی او د دې لړ او د دې کم زخم او د دې لړ آیاتونو دومره فخامت او دومره عظمت چې خلک اجازه کړي د قران نشو جوړولې په دې وجه قران کریم کې اعجاز دی خلک اجازه کړي علماء په دې باندې به غټ کتابونه لیکلي او دا دومره معجز کتاب دی چې الله عزوجل ټول بشریت د مقابله نه عاجز کړي ټول بشریت قران کریم کې الله ویلي چې ټول دنیا راجمش دې قران کریم شاند قران دانش جوړولې او عظیم او درود کتاب دی هیڅ چا دې مقابله تر دې حینه پورې نه ده کړې به دا ولی معجز دی نو ډیر وجوه له بیان کړي علماء
الفاظ ډېر ناشنا دي اسلوب ډېر عجیب دي الفاظ لړن او غټ دي او شرع کامله بیان کړی د مغیباتو نه خبر ورکړی تعرض پایتونه کې نشته سچ قرآن خبر وکړي په هغه به ته وفاداری کړی ده علوم بشمار په دې قرآن کریم کې پراته دي چې څه ته وي کل علوم فی القرآن درګه د انسانانو حوایج ټول پوره کړی پزړونو کې یو ناشته اثر پر بچ کړه دا ویل کی پیران ته وګوري کنه غلي موږ د قرآن بیانې کې څو تاثیر باندې کوي بل نزول لګ لګ شوی ټول یو ځین راغلی او د وخت برابر اختلاف په عبارتو کې نشته چیلنج خلکو ته په مختلفو طریقو ورکړي دا اجازه خبره ده د سوراتونو د یو د بل سره مناسبتونه ورپکې دا نو دیو جن ډیر یو عجیب کتاب دی علماء ویلي یو قران د دیو جن دا صادق دی چې دا د اعجاز والا کتاب دی په 1400 طریقو باندې دی اعجاز دی دا یو دی نو په دیو جبان دی قران ځکه یو عظیم او لوی او غټ کتاب دی الله عز وجل د کتابونه په دیو جبان دی دا موضوع قران ذکر بار بار بیانې دا خبره مو په اخره کړي و چې قران کریم د دې مقابله هیڅ چا نه دکړي تر دې حين پورې دا اعجاز د قران دی هم دیو جبان قران کریم کې ماته سویلي چې دغه تحدي او چیلنج قران کریم یو عام ورکله بل خاص لکه مکه تیر شعاب ورکله قل نجم تر سوال جن او خاص ورکله دی مولین دوله ورکله تحدي کلی او جزئی دواړه کړل چرشه یو سورۃ لسورتونه ټول قران دا وړي او خلک یې ځګړي نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې هیڅ چا د قران کریم مقابله نه ده کړې که چا سره راځي کړي د زفیدل شرمېدل او که چا مقابله ته ځان برابر کړي الله شرمولې خبره مزحکه خیز ګرځېدلې خلک په خنداګان یو ټوک یو تقال یو دور بس کوي لکه یو دا غیر وګوري مسلمت الکذاب د ذات الرحمن د یمامي ویل زره پیغمبر صاحب په نبوت کې شریک نیم درې نیم زمای اویل به زه قران جوړو په شان د قران د نبی دا به ویل نو یو ورځ چې کسان راولېګل د الله د نبی خواته او ورته ویلي چې نن لاړ شو دغه وګوره چې نبی باندې کوم وحی شوی هغه راغی رسول الله باندې دا صورت نازل شوی دی والعادیات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فاثر نبی نقع او وسط نبی جمع ناشنا ترتیب دی مسلمه الکذاب سر ټیټ او ویل ماتم الله وحی کړی دا زم یو نبی ما نو شروع وکړ نو د جهاد خبرې دي د سنت دي ترقیات خبرې دي ترغیبونه دي تشویقونه دي جهاد ته او د الله د جوړ خبرې دي او د ظالم وحی بیانول نو د څه وحی جغلش کاسه دا او څمڅې دا او ډوډۍ دا ګېړه دا او خټه بس دا مو ولله نو ویلي وطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما احاله وسمنا قسمني باز عربی چې میچن گئی طحن میچن ته وي میچن جرند تاسو میچن نه دي لیکو میچن مخوي دي خلکو بندي باندې وړ کول کول دي باډو دي غورل کی خاطر بس د مشینې نه وروتل
قسمری بازار امر والعاجنات عجنا چې غوړاغي پوړه خدلو عجین پوړو ته وي عجن والخابزات خبزا قسمری بازار باندې جګړه ډوډۍ پخې دا دین دی ته وری په میچن به د قسمي په میچن کوون کې خزا دوړو اخدلو والا خزا به د قسمي چې ډوډۍ د پیړي پیړي پخې به د قسمي دا قران دا د دلته وګور به غیرت ده او ساره د سردا خبره ماتوالي تراويست اسمري بازار باندې چې ډوډۍ ماته په ډوډۍ ماته ولو حجمات شروع خوراک واړي والله قیمت لقما اسمري بازار باندې چې ډوډۍ غټ غټي وي دا دین دی لکه شین بیکار خلک درګه بلی اور اغلیو د قران کریم د هغه مقابله کړو په دې عروان باندې والشاء والوانها وعجب السود والبانها وشاد السوداء واللبن الابيض انها لعجب محض اچھی جو کله قران دی ویلو والشاء والوانها زماره په ګډه باندې قسم داغه پر رنگونو ګړي دي مختلف رنگونه وعجب السود والبانها تعجب ده چې رنگ د ګډي تور او شودي سپین دا قران دی ازمغه ازاړ پښتانه چې له شوډي د روسارو ډېکلیو پړت وړتای هغه وایي دا کوي هغه باطل سره پیژني ګډه تور او شودي سپین دا څه قران د دې بداوي بل یو د قران مقابله کړو په دې عنوان الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل الفیل ملفیل فیل اتی ويتی چې ملفیل څونه ډیر غټ شری دغه اتی وما ادراک څه شو غوته ملفیل فیل دا قران حول ولا قوه الا بالله اډل بیکار انسان له ذنب وبیل وخرطم طويل دې لکې د ډیر لنډه او خړته چې ډیر وګد دا قران الګه خو ته وګوره دا خرڅړې وای چې ته وګورې کړه کله ورود ورولې لاس پیرا کېږي وای کله کله لنډه د خړته وګد شي پیړلې رب الله غټه بلا دا قران خدا زره خبر نو کړ یو لګې دې په څنځه خو څه معاملې ویلې دا وغه ته قران ویلې څنځه خو یا زبدعو بالنزبدعين نقما تلقين نسبك بالماء ونسبك بالتوين اے چنزخو د چنزخ لوريو او ته اوازونه کوو هغه چې تا اوازونه کوي صفائی کوي دا صفائی کې نیم دی په بو کې او نیم دی په خټو کې چنزخو نیمه پور دي ګرنی مکته اوازونه کې ټراره کوي دا قران یو په کې د سویلو ان اعطيناك الجماهير سود کوثر په مقابله کې قران جوړ کړو ان اعطيناك الجماهير فصل لربك وجاهر ان شانئك هو الكافر متسب دي موږ ته جماهير د کله مون رب لره کوو وجاهر او شان ستاسو دشمن به دا کافری دا د هرغو قرانونو عجیب نور دیو جنا دا بازار سره یا ساتي ورونو چې د قران کریم یو اعجاز دا یو د صداقت لپاره وجه اعجاز دی او د دې مقابله تر دې حینه پوري هیڅ چم نه کړی هیڅ دا ټول په دې باندې دلیل دی او چا چې کړی دا متنبی والا دی متنبی والا چې موږ کتابونو کې ادب وکړو دیم ځا بوکره کړی ته متنبی څه کوي نبوت داوی کړو زم پیغمبر او چې قران یې وګوري کړو ټول بګی دا خرافات دی او د خزو د نورو خبري کسټه دی الله ولو بوي ټول طالبان نه دي سرګر کړي یو نبوت لمن سرګر کړي په عشقي خبري راړولي او یو دې سرګر کړي تیرې گئی ته قصص نبی دغه زمانه او ان شاء الله الله بل پوراخ او علمونه بل دي چې دا اول ته په دې مرداري راوړل ول ته زماره څه خطر ته راوځي زموږ یجبا دورو دي شي ادب کې به دا کتابونه وي چې عشق زکی نبوت الامن به پیو چې عشق زکی متنبی به پیویل طالب به خو عیاش خبي عیاش او چې دروغ زکی مقامات به پیو زکه ټول دروغ زکه بوزید دی زوی دی ټول د خرافات سم عمله ده خداشه په خپوخ
به تروس سبا وهمي به د جوړ منطق باندې به شروع منطق باندې سور لیونه به د پوندې په ځبانه به سر غرو قران نو سنت نو دغه به نو چې احکام هغه به ویل او چې فارغ به شورو راغلش د مخکې به سیر ختم شو هغه قران وی سنت وی الله بندگانو دې کې مهارت حاصل کړي ولا دا دین دې رسول پکړ بعض به ترجمه نه کولې ترجمه به کوي ترجمه څو علوم غواړي او چا چې یو لفظ وران یو کافر کی مولانو ته خپل قران نه معلوم دي شعر باندې شروع کړو نو ځکه ما غرب متنبی کړي دې نبوت دعوی کړي او قران دې خجالت کړي بل ماته سوي دیو چې دا مقطعات په دې اخره کې راغلي دا دلیل د اعجاز مقطعات دي دلته یو باسو په شل رسوم راځي دا تقریبا په 9 سوراتونو کې حروف مقطعات راغلي 9 دا دلیل اعجاز نو بدی باندې با یو دا عقیده وساتي چې دا حروف الله عباس دي لري محمل ندي مراد شتا حدیث څه مراد ده په دې کې د یو وشتره زیات اقوال موږ په تفسیر کې بیانو خو فقط د علماء خبرې کړې د دیو جنا غره قول ده الله عباس دي لري په دې کې رد په کافرانو باندې چهره شي د دې حروف مقابله وکړي نو تاسو په دې باندې قادرېږئ نو پرور به قادر شي بل دا مقطعات چې راغلي قرآني نو اسماء حروف دي او حروف سمایات دي لکه سره وای کړه الف لام میم دسوي وي اما خو دې جو کړه ا لا ما نا الف لام میم اسم مسما دوړ سره بوای بل دا عجيبه حروف دي دغه 9 سورتونو کې راغلي په 9 سورتونو کې نو دا ولې د دې چې تکرار تیرا ټول چرواله نو دا د اتیاو نو وربره راځي اتیاو نو وربره خو چې کله د دې دغه تکرار کټ کې څورلستنه جوړیږي څورلس علماء داغه مبارک ویلي چې نص حکیم قاطع له سر نص حکیم قاطع له سر دا داغه په نمایي راځي اتیش نه شي او تکرار دې لري کې څورلس راځي دیو جبان دي به په نهش سورتونو کې راوړي د وجه د حروف موجماتونه الف یا با او تا سا دا ک دب کې نو شمارې نهش یو کې نشمارې به حمزه ابتی جوړیږي درګه په دې کې به ټول حروف راجم شوي دي محموسه دي مجهوره دي او شدیده دي او رخویه دي او مطبقه دي منفتحه دي او قلقله دي او مستعلیه دي منخفضه اجه مراحه کې ویلي دا ټول به راجم کړی دا حروف کله د قران کریم کله مفرد راځي قانون قاف او کله ثنائیه راځي ثنائیه حامیم سراجي درې کله ثلاثي راځي الف لام میم الف لام را کله رباعي راځي الف لام میم صاد رباعي کله خماسي راځي کاف ها یا عین صاد اسره غدي بس الله دا غدي هم دی وجه باندې کې د 15 نه مختلف پورته نه دی راغلي اشاره و دیتا چې استاد او طالب ګولا کلمات چې دي نو د دو حروف نه راواله تر 15 پورې پورته سره د سداسیات په سبنځي دا ور کلمه دی بس انه به ځان ته وکړي
دا اعجاز د قران کریم یو وجه د صداقت د قران لپاره اعجاز د قران دی دویمه وجه د صداقت د قران چې دا قران د الله طرف نه دی کونه من الله دا د الله طرف نه راغلی بلی چاند راوړل بل وجه دا تقریبا په بشمار آیتونو کې راغلی درې موجه صداقت د قران کریم دا ده چې دا مصدق دی د کتب سابقه مصدق دی د کتب سابقه او دا شته دا قران کې راځي کنه د سورته بقره کې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان راوړې په کتاب چې معنا ذکر دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما معكم دا کتابونه تاسو سره دي د تزدد ترجمه کوم یو ترجمه ده یو ترجمه چې مصدقا دا تصدیق کوي دا چې تاسو سره دي اینه په قران کې موسی عیسی حق دی تورات انجیل حق دی قران کې دا راغلي تورات په موسی راغلي انجیل په عیسی راغلي نو ایمان په قران خو د مخکرو خلکو ایمان شګل وای ته بداره باندې دویم دا تصدیق کوي دا کتابونه چې مخکې راځي مخکرو کې زیره ورګه شوی پر اتلو د محمد صلی الله علیه وسلم او درګي پر اتلو د قران نو مکه کتابونه دا ویلي او دا قران براغه د ربي براغه نو ایمان په دبانې د ایمان په غوډه کې تر نوړې به د قربه د خپل تورات من کړي مصدقا یو ما حکم دی دا ور پکې دا چې دیګه کوم اصول پکې دا بی عیني په مخکنو کتابونو کې دي دا دیو مال المخری دیو مال دا دیو مال دا پاغي کې دي کنه دا ته کافر شولې څلورم وجه صداقت د قران کریم هغه دا چې رب دې خسته نمونه بیان کړی نمونه د قران نمونه چې مخکې دا بیان شو تقریبا 15 وجه صداقت د قران کریم دا ده چې قران د دې افتراء نه پکړی ده نفي الافتراء ما كان هذا القران يفترى لکه نمونه یونس او د شمایت کې راځي قران د نفي د افتراء کړی دا تقریبا 10 آیتونو کې کړی رب د قران نه فکرې په څلور آیتونو کې عوج ته فکر چې دا کوګ نه دی د قران په دوه آیتونو کې چا چې قران کې وسوسه او شبهه ته ولي باغوی ردونه کړی په وو آیتونو کې تقریبا نو دیو جنا نه په د بوتلان کله چې د قران مخه د بوتلان شرط لري شیطان وینا نه تبديل پکې نشته بل پکې نه دا براوړي شپږم وجه صداقت د قران غدا دي عدم وقوع التبديل فيه دي کې تبديل نه دراغله اختلاف نشته او الله عز وجل دې حفظ کړي او ساتنه ولکړي دا شپږم وجه ده صداقت د قران کریم چې ان نزل ذکر وان له لحافظون سورۃ الحجر نهم آیت کې راځي دا قران الله موږ را لګلې دي امر دې حفاظت کوو او په وجه صداقت د قران کریم هغه دا چې الله ایمان په دې باندې واجب کړی دی او مدح دا چا کړل چې ایمان راوړي اتم وجه صداقت د قران کریم دا ده چې الله اتباع د قران لازم کړی دی او مدح دا چا کړی چې په دې موصوف نهم وجه صداقت د قران کریم دا ده چې الله په موږ تاسو باندې تمسک په قران واجب کړی دی ایجاب التمسک والاعتصام بالقران لکه یو نمونه آل عمران کې راځي یو سل درې آیات لسم وجه صداقت د قران کریم دا ده ایجاب تبلیغ القران د قران رسول فرض دی
تلاوت او دا یو ولسم موجه صداقت د قران دا ایجاب التحاکم الی فیصله وړل دیته لازم فیصله وړل ته لازم دولسم موجه صداقت د قران دا شهادت الله شهادت الملائکه شهادت العلماء بانه حق الله گواہی کړي ملائکه کړي علماء کړي چې دا قران حق دی دیا د سموجر صداقت د قران کریم دا چې قران شین دی الفرح والاطمینان به قران باندې خوشالي راځي قران باندې اطمینان راځي لکه سړی کله ویریږي جړایش اطمینان راځي دا برازي لکه سورۃ یونس کې تیر شو 55 قل فلله برای په بدار کې پلي فرحو الذين امروا تطمئن قلوب بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اراد کې اتیشتم کې هغه مري نو سبب د پاره د اطمینان او خوشالۍ دی څور لسم اوجر صداقت د قران کریم دا قباحه الاشتراء وذم المشترين بالقران په دې قران کریم باندې بس سودا نه کی دا باندې خرڅه راوي لګي ته پټ کې دنیا واخلي پیسې پټ کې دنیا وایي د قباحت اشتراء او ضبط مشترین تقریبا یو څلور آیتونه دي چې الله ویلي چې ماخره د الله په ایتونو باندې پیسې لګي او څه د سړي قباحتونه بیان کړي دا چا چې د الله په آیاتو باندې پیسې می سیخ دي پنځلسم وجر صداقت د قران هغه دار فواید د نزول د قران چې د نزول د قران ډېری پیډې ډېری فائدې او ډېر حکمتونه قران لري او دا بشمار دي مختصر بدون وایو فواید د نزول د قران قران بوجبانه الله تقوا سره تقوا درګي قران بوجبانه سره الله تفکر والا جوړي قران بوجبانه سره تذکر والا جوړي قران بوجبانه سره الله عزوجل واعظ او نصیحت کوي قران بوجبانه سره عقل والا جوړي دار قران بوجبانه سره جهنم نه بچي قران بوجھ باندې سړې په سړې گئی قران بوجھ باندې سړې په هدایت رواني قران بوجھ باندې سړې شاکر جوړيږي قران بوجھ باندې سړې منذر جوړيږي يرون کې دارنګه ته قران بوجھ باندې الله عزوجل انسان درنه تنگ څنګه لري گئی قران بوجھ باندې سړې د کامل ایمان والا جوړيږي دا قران خبرې پخې قران د ابلاغ د فار دی رسول لپاره دارنګه قران د بیان د فار دی قران هدایت دی قران رحمت دی دارنګه قران د تثبت د فار دی دارنګه قران د الله عزوجل دا د تدبر د پاره غره د بشمار فواید د قران کریم شپارسم وجه د وجوه د صداقت د قران هغه د بدی دغه چا چې قران کریم باندې کفر کړي دي دغه خلکو شناعت او دغه بدی قران بیان کړي اعراض چا کړي دي د دې د ایتونو په خرابولو کوشش کړي دي نو قران داخله سندلي دي داخله کې به عزت کړي د دې وجنه عجیب قران دی کنه اختارونه ورته ورګړي نو دیو جن چای د الله پایت کو پر کله تهذیب کله استکبار کله انکار کله الله دای غواخري هر اور والا دي پسقان دي تاوانه دي جهنم والا عذاب تبازريږي دغه پر عذاب رجزي